یو باچا و د هغه سره وزیر و هغه وزیر به دا خبره کوله وي په دې کې به خیر هر څه کې به وي نو د باچا صاحب لاس زخمي شو لاس دی راغی وزیر ته ووایي ګوره وزیر صاحب وګوره وایي لاس مې زخمي شوی دی هغه ورته باچا صاحب دې کې به خیر په دې باندې باچا غوسه شو بېادبه وي د ما لاس زخمي شوی دی ورته وایي په دې کې به خیر سړی راواغستو جیل ته یې واچو چې جیل ته ورننه کېدو چې وزیر وایي دې کې به هم خیر جیل ته یې ور واچو بیا څه وخت بعد دا باچا به ښکار لتو میاشت کې هفته کې یو پیر به ښکار له وتو او ځان سره به یې څوک بوتو دا وزیر به یې بو خو دې پر لکه وزیر جیل کې پروت دی باچا صاحب لاړ ښکار له چې ښکار له کله لاړ نو دی د هغه خپلو حدودو د باچایي د حدودو نه پکې واوړېد او پوهه نه شو نو هلته هغه نور چې کوم کسان هغوی ونیو وینو نو د هغوی سره یو بوت و چې څوک به یې ونیو نو هغه به د دې بوت دپاره قرباني کوو باچا یې ونیو چې وینو بس بویتو د هغه بوت مخې له یې راوستو اډر یې وکړو وایي دا حلال کوي او دی قربان دی د دې بوت نه چې څنګه راسملو هغه یو پکې اواز وکړو په ده قرباني نه کېږي لکه څنګه په ده قرباني نه کېږي وایي د لاس زخمي دی هغوی بړه پرېږدل کوئ چې قرباني پرې نه کېږي بیا پرېږدوئ باچا صاحب په لاره سوچ کوي هغه وزیر چې وي چې دې کې به خیر خیر ګوره دا دی که نن زما لاس برابر وي خو سر یې رانه و بیا لاړ هغه سړی راوویستو د جیل نه او معافي ترې وغوښته وایي زه خو په دې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر خو ما چې ته جیل ته اچولې تا وي دې کې به هم خیر نو په دې کې څه خیر و هغه ورته باچا صاحب خیر په دې کې دا و چې تا سره به ښکار نه څوک تو هغه ورته ته به را سره تلې نو دې پرې ته ونیوې قرباني کولې که نه هغه وایي او وایي که زه د سره وی ته یې پرېښودې او زه یې قرباني کولم نو زما دې جیل ته تلو کې خیر او ستا په لاس زخمي کېدو کې خیر نو الله چې څه کوي به یې کې خیر ښه مطمئن